د نړۍ 15 شتمن سوالګر. آیا کله هم داسې پېښ شوي هغه سوالګر ته چې تاسې پیسې ورکوئ تر تاسو ډېر شتمن وي؟ نن به تاسو ته د نړۍ د 15 هغه بډایه سوالګرو په باره کې ووایو چې د میاشتني عاید په اړه یې د پوهېدو نه وروسته ستاسو لپاره باور کول ګران دي. نمبر 1 سایمن رایټ. دا 39 کلن د لندن اوسیدونکی یو مسلکي سوالګر دی. سایمن د ورځې 8 ساعته د لندن په سړکونو کې سوال کوي او د رخصتیو په ورځو کې تر ډېر ناوخته لیدل کیږي. سایمن د خپل سپي سره په لندن کې د یو ATM ماشین ترڅنګ خپل وخت تیروي او دا د هغه د خوښې ځای دی. په دې ځای کې د خیرات په غوښتلو سره یې کلنی عاید 50,000 پونډه دی چې شاوخوا 50 لکه افغانۍ کیږي. سایمن رایټ د لندن د فلهام په سیمه کې اوسیږي چیرته چې نوموړی خپل شخصي جایداد لري د کوم قیمت چې 400 لکه افغانۍ دی. په دوهم نمبر کې دا عایشه. دا 10 کلنه ښځه چې د سعودي عربستان په جده ښار کې به یې په سړکونو کې سوالونه کول د سترګو نه ړنده وه او کلونه به په همدې پیاده رو ناسته وه. کله چې به خلکو دا 10 کلنه نبینا ښځه په پیاده رو کې د سوال په حالت کې ولیدله نو د زړه سوي له مخې به یې ورسره مرسته کوله. څه موده وروسته کله چې عایشه ناروغه شوه نو یو وصیت یې ولیکه او خپلې ملګرې ته یې ورکړ او ورته ویې ویل چې دا وصیت دې یوازې هغه مهال ولوستل شي کله چې زه مړه شم. د عایشې له مرګ وروسته کله چې وصیت پرانیستل شو نو معلومه شوه چې عایشه 3 میلیونه سعودي ریال لري چې شاوخوا 70 میلیونه افغانۍ کیږي. له دې نه بغیر د 4 میلیونو ډالرو په ارزښت د ګڼو درلودلو سربیره نوموړي د جدې په البلاد سیمه کې 4 ودانۍ هم لري. عایشې خپله ټوله شتمني د جدې ښار هغه بېکوره خلکو ته ورکړه چې پیژندل یې. په 3م نمبر کې دی ایروین کوري. د نیویارک ښار 90 کلن بوډا ایروین کوري په سړکونو خیرات غوښته او خلکو به د ایروین په لاسونو کې د اخبارونو په لیدلو سره د ته پیسې ورکولې لیکن دی تر مخه سوالګر نه و. د ایروین د ژوند ډېره برخه د کمیډي په کولو تېره شوي. نوموړی د 250 میلیونو افغانیو په ارزښت یو کور لري چې د منهټن په ختیځ ایم ټاون کې پروت دی. ایروین د ورځې تقریبا 200 ډالر ګټل. په نوموړي دغه پیسې په کیوبا کې یوې خیریه مؤسسې ته ورکولې چې ماشومانو ته یې وړیا درمل ورکول. نوموړي یو څه پیسې د ورځپاڼو د پیرلو او پلورلو څخه هم ترلاسه کولې او یوازې په هغه پیسو یې خپله ګزاره کوله. په 4م نمبر کې یو نامعلوم شخص چې په سړک کې د خپلې لور سره یو ځای په عاجزانه جامو کې سوال کوي لیدل کیږي. هغه خپل جاکټ خپلې لور ته د سړک څخه د بچ کېدو لپاره ور اغوستی دی. د سړک څخه یو تیریدونکي کس د هغوی څخه عکس واخیست. هغه سړي چې عکس یې اخیستی و کله چې کور ته راغی او عکس یې زوم کړ نو د مرسیډیز موټر کیلي یې له جاکټ سره ځوړند ولیده او دا د دې ثبوت دی چې دا سوالګر هم ډېر بډایه دی. په 5م نمبر کې دی ګیری ټامسن. ګیری ټامسن د امریکا د لګزنټین په کینټکي ښار کې اوسیږي. دی په یوه ویلچیر کې لیدل کیږي ځکه وایي چې زه په قدم اخیستلو کې مشکل لرم. هغه د لاسونو په کارولو کې هم ستونزه لري. داسې ښکاري چې ګیری ټامسن یو رواني ناروغ هم دی مګر خلک نه دي خبر چې ګیری ټامسن په حقیقت کې د معذورۍ تمثیل کوي. د ګیری په وینا هر کال 1,00,000 ډالر ګټي کوم چې 80 میلیونه افغانۍ کیږي. دا ویډیو له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ او د داسې نورو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره د انفارمیټیو پښتون چینل سبسکرایب کړئ.